بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د امریکې په نورو هیوادونو کې لاسوهنه څلورمه برخه. نو زه خو لګیا یم په دې باندې تاسو ته معلومات درکوم چې امریکا څنګه په نورو هیوادونو کې لاسوهنه کوي. خو راځئ چې په دې هم لږ فکر وکړو که چېرته یو هیواد په ځانګړې توګه که ایران د هغه خلکو د وژلو لپاره نړیوال ترهګریز کمپاین ترسره کړي چې فکر یې کاوه چې دا ایران ته احتمالي خطر دی او د متحده ایالاتو په حکومت او د اسرائیلو په حکومت کې کوم محقق شخصیت په نښه کړي او مړ کړي، نو امریکا او اسرائیل به د ایران سره کوم عمل کوي. او امریکا به څه وایي؟ هغه به دا وایي چې تر ټولو لومړی به موږ دوی د اتومي برید له مخې له منځه یوسو. نو آیا دا په دنیا کې د یو ستر دهشتګرد چلن نه په ګوته کوي؟ خو چې هر وخت امریکې ته روس او چین سترګې برنده کړي، نو د هغوی اړوند امریکا داسې خبرې ولې نه کوي؟ ځکه چې د هغوی نه سترګه سوځي. نو که موږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو، نو دې زبرځواک هیوادونو د تل لپاره په غریبو هیوادونو باندې چغه ویستلې ده. د امریکې یو لیکوال دی ناوم چومسکي، هغه لیکي زه پوهیږم چې د متحده ایالاتو د یو تروریستي هیواد په اړه څرګندونې یو سپکاوی ګڼل کیږي، خو زه په قصدي توګه دا قهرجن بیانونه کوم، زه د هیچا پروا هم نه ساتم. هغه زیاته کړه چې څو کاله وړاندې ما ویلي چې ټرمپ د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو خطرناک مجرم دی. نو تاسو څنګه کولی شئ له ده څخه ډېر خطرناک او قهرجن شئ؟ مګر بیا راځئ چې حقایق وګورو. آیا تاسو د نړۍ په تاریخ کې د کوم بل شخصیت په اړه دا فکر کولی شئ چې په ځمکه کې د انساني ژوند امکانات له منځه وړلو لپاره لیوالتیا لري، پرته له هټلر، چنګیز خان او له ټرمپ نه؟ او د دې ټولو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره دي. آیا ټرمپ په کال 2019 کې دا ویلي نو چې زه پلان لرم چې څنګه به د افغانستان جنګ وګټم او په یوه اونۍ کې به زه افغانستان د دنیا د نقشې نه لرې کړم او خبره ختمه ده؟ خو زه دا کار نه کوم ځکه چې زه 10 میلیونه افغانان مړه کول نه غواړم. آیا څوک کولی شي چې په تاریخ کې ورته څیره ومومي؟ او آیا دا هم هغه اشغالګر او یرغلګر امریکایي عسکر نه چې د طالبانو د شهید شویو ماشومانو د جسدونو بېعزتۍ به یې کولې؟ تاسو ته یاد نه دي؟ خو دوی د طالبانو هوډ مات نه کړی شو. او بیا زلمي خلیلزاد په یو مرکه کې وایي چې موږ ځکه د طالبانو سره خبرې شروع کړې چې موږ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ په افغانستان کې جنګ بیلو. متحده ایالاتو د چاپیریال د ویجاړولو د راتلونکي ناورین په اړه خپل کارونه مخ په وړاندې بوتلل چې ټرمپ دا ویجاړتیا نور هم ګړندۍ کړې وه. هغه به ویل څوک پروا لري، راځئ چې د امکان تر حده ګړندي د فوسیل تیل زیات نه زیات استعمال وکړو او راځئ چې د هغه ضابطو څخه ځانونه خلاص کړو چې زموږ د پلانونو مخ په وړاندې بوتلو کې خنډونه جوړوي. د ګیلپ سازمان په کال 2013 کې یو سروې یعنې نظر پوښتنه کړې وه د اوباما په کلونو کې. کله چې هغه وپوښتل چې کوم هیواد د نړۍ سولې ته لوی ګواښ دی، نو د متحده ایالاتو هیڅ یال نه و. د امریکې نمبر له ټولو نورو هیوادونو څخه ډېر مخکې و. پاکستان په 2 نمبر و، بیا چین، شمالي کوریا، اسرائیل او ایران و. خو دا نظر پوښتنه په متحده ایالاتو کې خپره شوې نه وه. که د متحده ایالاتو د حکومت د بهرنیو چارو پالیسۍ ته په جوور نظر وکتل شي، نو په افغانستان ورختل او اشغال کول، په عراق ورختل او اشغال کول، په کیوبا، ایران او وینزویلا بندوزونه لګول، دا د دوی کار دی. حالانکه په نړۍ کې ډېرو هیوادونو، ولسونو او حکومتونو د دوی د دې چلن څخه سخت مخالفت کوو، خو امریکا د چا خبره هم نه مني او خپلې پروژې د خپل پروګرام اړوند مخ په وړاندې بوځي. د 11 سپتمبر څخه وروسته ولسمشر جارج ډبلیو بوش په ژړغونکي اواز سره وویل چې دوی ولې له موږ څخه کرکه کوي؟ ځکه چې موږ ډېر شریف خلک یو. نو د امریکې حکومت د بوش پوښتنې ته د جواب ویلو لپاره پینټاګان تحقیقات پیل کړل. نو د هغوی جواب داو چې دوی له موږ سره
د هغه څه له امله کرکه کوي چې څه موږ د دوی سره کوو او یا مو ورسره کړي دي. په کال 1958 کې ولسمشر آیزنهاور له خپلو کارمندانو څخه هم دا پوښتنه کړې وه چې دوی ولې له موږ څخه کرکه کوي، ځکه چې موږ له دوی سره ډېر ښه سلوک کوو خو بیا هم دوی زموږ څخه کرکه کوي. نو هغه له هم هغه جواب ورکړی شوی و چې د ملي امنیت شورا بش ته ورکړی و چې دوی له موږ څخه ځکه کرکه کوي چې موږ له دوی سره څه کوو، نو دا د هغې عکس العمل دی. د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته طالبانو وړاندیز وکړو چې که متحده ایالات د دې لپاره شواهد وړاندې کړي چې دا جنایتونه القاعده ترسره کړي دي، نو دوی به بن لادن او د القاعده نور وګړي دریم هیواد ته شاید پاکستان ته وسپاري. دې به طالبانو ته دا وړتیا هم ورکړې وه چې ووایي دوی په تخنیکي ډول دا کسان مستقیم متحده ایالات ته نه دي سپارلی. نو امریکې اخر دغه وړاندیز ولې رد کو؟ متحده ایالاتو ولې د عبدالحق خبرداري رد کړو چې جګړه به ډېر شمېر افغانان ووژني؟ په بل عبارت، آیا متحده ایالات یوازې د واک د کارولو لپاره عمل کوي او که یا په هر ځای کې خپلې ګټې په نظر کې نیسي؟ لکه د عراق په قضیه کې په عراق ورختل دا یو وحشتناک جرم و، یوه غیر قانوني جګړه وه، لکه څنګه چې ملګرو ملتونو په کال 2004 کې منلې وه. مګر راځئ چې لږ د امریکې د اقتصادي او د ستراتیژیک ګټو په اړه لږ فکر وکړو. عراق د نړۍ د تیلو یو له سترو تولیدونکو څخه دی او هغه تیل ډېر ارزان هم دي. نو امریکا او د هغوی اتحادیان دې ته اړتیا نه لري چې ژور سمندر برمه کړي او د هغې نه تیل راوباسي چې هغه دوی ته په ګران قیمت تمامیږي. د هغوی دپاره دا ښه ده چې پردو تیلو ته یوازې په ځمکه کې پایپ لاینونه خپاره کړي او په سم ډول ښه ارزان تیل ترلاسه کړي. د دې نه پرته عراق د نړۍ د تیلو د سترې تولیدونکي سیمې په مرکز کې موقعیت لري. نو دا د متحده ایالاتو لپاره یو ډېر ښه دلیل دی چې غواړي په عراق خپل کنټرول او تسلط ولري. لکه څنګه چې هټلر هڅه کړې وه چې په قفقاز یرغل وکړي ترڅو د تیلو د زیرمو کنټرول ترلاسه کړي. نو په دې وجه د امریکې په عراق ورختل د امریکې لپاره د پوهېدو وړ خبره ده. د افغانستان په قضیه کې هیڅ شی نشته. امریکې په افغانستان کې دننه هیڅ دلچسپي نه درلوده. امریکا د مرکزي اسیا په تیلو او ګیس پسې راغلې وه. نو یو اړخ ته امریکې د مرکزي اسیا په تیلو او ګیس تسلط قایمول غوښتل او بل دلته په دې سیمه کې د چین د پرمختګ لاره نیول وو. په ایران او پاکستان هم نظر ساتل وو او د مرکزي اسیا هیوادونو کې وروسته ستونزې هم جوړول وو. بل دنیا ته دا هم ښودل وو چې موږ یو زبرځواک هیواد یو او چې څه هم په دنیا کې کول غواړو نو هغه کولی شو. خو دوی په افغانستان کې خطا شوي وو، غلطه دروازه یې ډبولې وه. دوی له دا پکار وه چې اول دوی د افغانانو دود، دستور، کلتور او د اشغالګرو په وړاندې د هغوی د مقاومت تاریخ کتلی وي او بیا یې افغانستان اشغال کړی وي. په نړۍ کې څه هیوادونو د افغانستان د اشغال کېدو مخالفت وکړو، خو متحده ایالات وویل موږ د چا پروا نه لرو چې څوک څه فکر هم کوي، موږ ځواک لرو او موږ د تاوتریخوالي لارې کنټرول کول غواړو. حالانکه د ټولو تاوتریخوالو سرچینه هم دوی په خپله دي. امریکا وایي چې موږ هغه څه کوو چې موږ یې غواړو، که موږ غوسه شو نو په خپله به د تاوتریخوالي نه هم کار واخلو. خو د بده مرغه دوی د قام خرڅه او وطن فروشه افغانانو نه بلکې د اصلي افغانانو غوسه نه ولیدلې. معمولا کله چې یو لوی ځواک ځینې نظامي عملیات ترسره کوي نو دا همیشه هغوی د خپلو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو لپاره کوي او نړۍ ته د خپل ځواک له ښودلو لپاره هر هغه کار کوي، که هغه ښه وي او که بد، که هغه جایز وي او که ناجایز، خو چې د دوی ګټې پکې خوندي وي. او حتی د کوچني هیواد څخه هم بریالی سرغړونه نه مني. لکه که یو کس د یو بدماش خبره نه مني، بیا پسې هغه ستر بدماش په خپله نه ځي بلکې خپل یو څو لنډغري په هغوی پسې ولیږي. لکه څنګه چې په افغانستان د یرغل نه مخکې امریکې زموږ په سیمه کې د پاکستان لنډغر نه کار اخیستلو. په دې اړوند یو له ډېرو بوږنوونکو مثالونو نه د امریکې د هیټي په ولس تشدد او شکنجه ده، کومه چې له کال 1804 راهیسې را روانه ده. بله د کیوبا شکنجه ده چې له کال 1959 راهیسې شتون لري. نو پکار ده چې موږ دا خبر ومنو چې په نړۍ کې د امریکې په شان بل یو داسې هیڅ هیواد هم شتون نه لري چې د نړۍ په هر ځای کې ظالمانه چلند او تاوتریخوالي ته اړتیا لري او هر قسم بندیزونه لګولی شي. کله چې متحده ایالات بندیزونه وضع کړي
نو که څه هیوادونه د امریکې د بندیزونو مرسته هم نه کوي خو بیا هم د امریکې د ویرې هغه بندیزونه تقویه کوي. د بیلګې په توګه یورپ نه غواړي چې امریکا په روس کوم بندیزونه لګوي د هغې مرسته وکړي ځکه چې ټول یورپ د روس ګیس ته اړتیا لري خو بیا هم دا یورپي هیوادونه د روس خلاف د امریکې ملاتړ کوي ځکه چې دا هیوادونه د امریکې د طاقت په مخ کې نشي ودرېدلی چې هم دا په اصلي معنو کې د امریکې امپریالیزم دی. اخر ولې متحده ایالاتو د 80 کلونو راهیسې د کیوبا په خلکو زور زیاتې او تشدد کوي او په کیوبا بندیزونه د 80 کالو راهیسې دوام لري چې دا کوچنی هیواد تباہ او برباد کړي. حالانکه دا کوچنی هیواد کیوبا امریکې ته هیڅ نظامی ګواښ نه وړاندې کوي. د امریکې ولسمشر جان اف کینیډي د کیوبا په وړاندې یو لویه تروریستي جګړه پیل کړې وه کومې چې د یوې نړیوالې شخړې لپاره مرحله جوړه کړې وه چې د توغندو بحران په نوم یادېږي چې نږدې د نړۍ د تباهۍ لامل شوی وي. خو کله چې شوروي اتحاد له منځه لاړو او کیوبا منځوي ښکارېده نو ولسمشر بیل کلینټن چې د لیبرالانو د جمهوریت نمایندګي کوله په کیوبا بندیزونه نور هم تیز کړل او د کیوبا د انقلاب د منځه وړلو په هڅو کې ریپبلیکن هم وروسته پرېښودل. دا یو حقیقت دی چې ټوله نړۍ د امریکا له سیاست سره مخالفه ده. که تاسو په ملګرو ملتونو کې ورسیو رایو ته وګورئ نو 184 هیوادونه وایي چې متحده ایالات په کیوبا بندیزونه باید پای ته ورسوي. په داسې حال کې چې 2 هیوادونه متحده ایالات او اسرائیل وایي چې دا باید دوام ومومي. د چین او د روس نه پرته ټوله نړۍ د متحده ایالاتو امرونه مني. خو که موږ دې ته په جوور نظر وګورو نو دا د چین ګواښ دی چې چین د متحده ایالاتو امرونه نه تعقیبوي او چین امریکې ته په ډاګه وایي چې ستاسو په دباونو موږ نه یریږو او همدا د چین لوی ګواښ دی او کیوبا هم داسې ده. په حقیقت کې د متحده ایالاتو په اړه یو له ښه شیانو څخه دا دی چې دا یو غیر معمولي خلاصه او آزاده ټولنه ده چې هغلته ولس په غیر معمولي کچه د داخلي حکومت د پلان جوړونې اسنادو ته لاسرسی لرلی شي. که دا څه هم په بشپړ نه دي مګر بیا هم د پرتله کولو معیارونو له مخې ډېر څه پکې شتون لري. نو په دې وجه ولس د حکومت له ډېرو خبرو نه خبر وي. اروپایي هیوادونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا پر ضد د رایې ورکولو جرأت کولی شي خو بیا هم د امریکا د بندیزونو اطاعت کوي. د بیلګې په توګه د ایران قضیه به واخلو چېرته چې ډېر اروپایي هیوادونه د متحده ایالاتو په ایران باندې د بندیزونو سره مخالف دي مګر بیا هم دوی د امریکې اطاعت کوي. دوی د امریکې مخې ته نشي راتلی ځکه که دوی داسې وکړي نو دوی ته به سزا ملاویږي او داسې د روس او یوکراین د جنگ خبره هم ده. اروپا د متحده ایالاتو د مخالفت ځینې زیرمې لري مګر دوی نه کوي ځکه چې دوی به بیا د نړیوال مالی سیستم څخه وویستل شي کوم چې په عملي توګه متحده ایالات چلوي. مګر دا به د متحده ایالاتو د مخالفت لپاره لږه څه زړورتیا او لږ څه خپلواکۍ ته اړتیا ولري. دا تمه کول د اروپایي مشرانو څخه ډېره زیاته ده خو بیا هم هغوی په امریکا پسې روان دي او د امریکې امرونه تعقیبوي حتی کله چې دوی د دوی مخالفت هم کوي. انګریزانو هم د نړۍ تر ټولو مالدار هیواد د هندوستان په ویجاړولو او د هغه په صنعتي بربادولو کې په بشپړه توګه خپل کردار ادا کړی و چې دا د انګریز ډاکمارو د انګلستان د مالداره کولو لپاره یو ډېره لویه غلا وه. انګریزانو د نړۍ تر ټولو لوی د مخدره موادو د قاچاق عملیات په لاره واچول تر څو چین د اپیمو د سوداګرۍ له لارې مجبور کړي چې د برتانیا سوداګریزو کړنو ته تسلیم شي او برتانوي مالونه ومني. خو کله چې چینیانو وویل چې موږ دا نه منو نو دوی د ټوپکو په زور تباه او برباد کړل. د ثمر ماڼۍ ویجاړه کړې شوه او د انګریز ډاکمارو چې څه هم غلا کولی شو نو هغه غلا کړل په شمول د هانګکانګ. دې ته ویلی شي د امپراتورۍ تاوتریخوالی. خو د دویمې نړیوالې جګړې وروسته یورپي هیوادونه نور زبرځواک هیوادونه پاتې نشو نو متحده ایالاتو د برتانوي استعمار ځای ونیولو. نو اوس امریکا هم په ورته ډول عمل کوي لکه څنګه چې انګلستان کول لکه څنګه چې به فرانس کول او لکه څنګه چې به المان او ایټالیا په خپلو کوچنو ډومینونو کې په افریقا کې لوی نسل وژنې ترسره کولې. دا هغه لاره ده چې لوی قدرتونه تل کاروي.
یو ځوان او په هغه وخت کې یو کوچنی ډاکمار ویسټن چرچل چې بیا وروسته د برټانیې وزیر اعظم شو، هغه هند ته لاړو چې د وحشي خلکو په وړاندې په ډیرو کوچنیو جګړو کې جګړه وکړي. په ننني پاکستان کې د سوات په دره کې چرچل او د هغه پوځیانو په تشدد او تاوتریخوالي سره محلي مقاومت مات کړو. کله چې هغه د دې وجونکې جګړې په اړه خپل انعکاس وکړو، نو هغه لیکلي دي چې د هغه سرتیري باید خونړي وي، ځکه چې د سوات خلک د دښمنانو د وژلو قوي قبایلي عادت لري. د امریکا متحده ایالات د نړۍ 4.25 سلنه نفوس لري، خو د نړۍ نږدې 40 سلنه نظامی لګښتونه کوي. متحده ایالات کولی شي چې د نړۍ هر هیواد ویجاړ کړي، خو بیا هم داسې بریښي چې په دوامداره توګه د ویتنام او افغانستان د نړۍ د بزګرانو او ساده بادار افغان لښکرو لخوا مات شول، او د ویتکانګیانو لخوا زخمونه لا جوړ شوي نو چې اوس د افغانانو د اړخ خپل زخمونه سټي. یو ورځ په امریکا کې له زده کوونکو څخه یو پوښتنه دا وه چې آیا تاسو په جګړه کې د وژل شوو ویتنامیانو شمیر اټکل کولی شئ؟ د دوی اوسط اټکل 1 لاک و. رسمي شمیر 2 میلیونه دي، خو رښتینی شمیر شاید 4 میلیونه وي. د متحده ایالاتو په ایډیالوژي کې یو مفهوم شتون لري چې د امریکایي استثنائیزم په نوم یادېږي. دا وایي چې متحده ایالات په خپل احسان کې یو ځانګړی حیثیت لري. خو په دې مفکوره کې 2 شیان غلط دي. لومړی حقیقي تاریخي ریکارډ دی، کوم چې له تاوتریخوالي او وحشت څخه ډک پروت دی. بله نظریه چې استثنائیزم د متحده ایالاتو لپاره ځانګړی دی، خو ټول پخواني امپراتوري مرکزونه له برټانیې څخه تر فرانس نیولې تر هالنډ پورې د تاوتریخوالي او سخت تشدد د اعمالو یو اوږد تاریخ لري. دویم نړیوال جنګ دا هغه پیښه ده چې متحده ایالات د یو نړیوال ځواک په توګه په دنیا کې منځته راغی، خو تر هغه وخته پورې اصلي نړیوال ځواکونه برټانیه او نور اروپایي هیوادونه وو. متحده ایالات یو نړیوال ځواک نه و، خو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته همداسې وشول چې متحده ایالات نړیوال ځواک شو، او د تېرو شوو زبرځواکونو په څېر په دنیا کې هم هغه ظلمونو او تاوتریخوالي له دوام ورکړو. په داسې حال کې امریکې پلان جوړونکو سره وکتل او په احتیاط سره پلانونه ترتیب کړل، د دې لپاره چې دوی به د جګړې نه وروسته نړۍ څنګه پر مخ وړي. بنسټیزه نظریه دا وه چې په دنیا کې باید یو لویه سیمه وي چې په بشپړ ډول د متحده ایالاتو تر کنټرول لاندې وي، او په هغې کې به متحده ایالات د حاکمیت هیڅ ډول داسې څرګندونه ونه زغمي چې د متحده ایالاتو په نړیوالو طرحو کې مداخله وکړي، او متحده ایالات به هیڅ کله هم یو سیال ته اجازه ورنکړي. او دا سیمه ډېره پراخه وه. په دې کې ټول لویدیځ، ختیځه اسیا، د برټانیې پخواني امپراتوري چې متحده ایالات به په غاړه واخلي، په دې کې به د منځني ختیځ د انرژۍ زیرمې شاملې وي چې کومې په نړۍ کې اصلي زیرمې دي. او لوړپوړو پلان جوړونکو اشاره هم وکړه که چېرته موږ د منځني ختیځ تیل کنټرول کړو، نو موږ کولی شو چې ټوله نړۍ کنټرول کړو. او بیا البته په دې کې د امکان تر حده د یوریشیا ډېره برخه شامله وه، لږ تر لږه د دې سوداګریز او صنعتي مرکزونه. نو داسې دا یو ډېره لویه سیمه ده، او په دې پراخه سیمه کې به متحده ایالات تسلط ولري. ګرانه وطنوالو، په دې اړوند زما د بل ویډیو انتظار وباسئ. اوس مې په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین نه واله تر دامو پورې زموږ د پلار نیکه ګران او خوږ وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.